مبارک شه لر و بر افغانانو پښتنو ورونو مټیان تقسیم کړئ. مولانا ډیزل پمپ ډیزلي لاړو کمونیست شو، لاړو جماعت علما اسلام خپله پارټي په کمونستانو باندې خرڅه کړه. نو زموږ ټولو ملیانو ته ټولو قاریانو ته چې په جماعت علما اسلام کې وو فورا د دې پارټۍ نه ووځئ، ځکه مولانا ډیزل پمپ پرون خپل ایمان ګیره پټګې هر شی په چین کمونستانو باندې خرڅ کړو. نو دا اوس د کمونستانو پارټي ده. که په دې کې تاسې نن مړه شئ، سبا په قیامت کې به د چین کمونستانو سره راوچتېږئ. یا الله ته نور مشرمې د پاکستان دغه منافق ملیان خدای دې ذلیل او تباه کړي. دا زموږ د خویندو میندو، زموږ د افغانستان د ماشومانو ازار دی چې یو مړ شي د شرابو بوتل ورسره ایسای کېدي، بل ورور په مدرسه کې د هلکانو سره زنا کوي، د هغې ویډیوګانې راوباسي، بل یې راته داسې کمونستان کې په چینه باندې خرڅ کړي. یا الله تاسې د خدای دا نور هم دغه شان دي ذلیل او تباه او برباد کړي. افغانان ورونو د امیرشاه ګیره اسلام پټګې هر شی خرڅ کړی د خپل قدرت د خپل ډالر په مقابل کې. یقینا من راځي دا ویډیو وګورئ بیا د سره خبرې کوو. अपने और अपनी जमात के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में मुनाक़द किए गए इस बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत को बायस एजाज़ समझता हूँ. जनाब सदर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पूरी दुनिया में 500 से ज़्यादा सियासी जमातों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार किए, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है. हमारी जमात के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और हम इन ताल्लुकात से खित्ते और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से मुस्बत नताइज हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं. मैंने منافقم لاړو کمونیست شو. د څومره صفت د دې کمونستانو کوي، که دومره صفت ما وکړو په دې سوشل میډیا کې به دغه منافق ملایان د ده راوچتېږي، په ما به د کمونیستۍ ټاپه لګي چې دا سړی کمونیست دی، د کمونستانو خبرې کوي، د کمونستانو صفت کوي. مګر نن دی د کشمیر خبره کوي چې په کشمیر کې انډیا ډېر ظلم کوي د مسلمانانو سره، دی د فلسطین خبره کوي چې په فلسطین کې اسرائیلیان ډېر ظلم کوي د فلسطینانو سره، دی د په افغانستان کې اسلامي امارات غواړي. مګر دې منافق نه دا هیر دي چې په دغه چینه کې د مسلمانانو سره څومره ظلم کېږي چې د یو مسلمان نوم وي دا چینیان راپاڅېږي، هغه نوم ته لرې کوي د چینه کفارو نوم پرېږدي. مګر نه د دې منافق د منافقت ته تاسې وکړه افغانان ورونو، د فضلالرحمن په پارټۍ کې خلکو دا سړی تاسې جهنم ته بوځي. دا سړی منافق دی، دا هم اسلام خرڅوي، هم ګیره خرڅوي، هم قرآن خرڅوي. د ده پسې تګ بالکل ناروا دی، او چې څوک دې پسې ځي نو دی به په هغې دنیا کې د چینه کمونستانو سره راوچتېږي. نو نن ټولو لرو بر افغانانو پښتنو ورونو یختر وکړئ چې فضلالرحمن ډیزل پمپ کمونیست شو، جماعت علما اسلام په نوم باندې موږ بل پارټي نه پېژنو، دا د کمونستانو پارټي ده. څوک چې دې پسې ځي دا به کمونیست وي او په هغې دنیا کې به د کمونستانو سره راوچتېږي. تباه او برباد شي فضلالرحمن ډیزل پمپه. زموږ په بچیانو د خویندو میندو باندې د رحم نه دی کړی. خدای مانده چې ذلیله که د پاکستان منافق ملیانو دا ویډیو شیر